سلامونه ملګرو، نن بیا هم راغلی یم د یوې نوې ویډیو سره چې څنګه کولی شو د شاعرۍ لپاره سازونه پیدا کړو. لکه څرنګه چې تاسو دغه ښایسته سازونه کتلی شئ. ښه ملګرو، څنګه کولی شو چې دغه رقم ته ښایسته د بدماشۍ والا شعرونو ته یا هم د نور غمجنو شعرونو لپاره دغه سانتې ښایسته سازونه را ډاونلوډ کړي یا پیدا کړو. نو په دغه ویډیو کې درته ټوله طریقه ښیم. د ویډیو شروع کولو نه مخکې یوه کوچنۍ غوندې غوښتنه درنه کوم، دغه ویډیو درسره لایک کړئ او زموږ چینل ټیچ عمر سکیل درسره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن تڼۍ درسره کېکاږئ تر څو هره نوې ویډیو نوټیفیکیشن تر تاسو پورې در ورسېږي. ملګرو، ما به تاسو ته د خپل ټلیګرام چینل کې سازونه اچولي وي. دغه ټلیګرام چینل لینک او واتساپ چینل لینک د دې ویډیو په ډسکریپشن کې دی. کولی شئ له هغې ځای نه یې جوین کړئ او دغه سازونو فایل ډاونلوډ کړئ. راځم په دغه ویډیو کې درته ټوله طریقه ښیم چې څنګه کولی شو دغه فایل استعمال کړو. راځئ د ویډیو په طرف. ملګرو، تاسو به راشئ زما ټلیګرام چینل ته چې کله راغلی. دلته به دغه فایل چې کوم دی تقریبا 15 MB دی چې 30 سازونه پکې دي. همدارنګه غمجن او د بدماشۍ شعرونو لپاره سازونه پکې دي. کله چې دا ډاونلوډ کړه په دغه فایل باندې به کلیک وکړئ ملګرو. کوم چې دغه تاسو ته ما په ټلیګرام چینل کې اچولی دغه فایل چې د واتساپ چینل ته نه جګېږي، نو تاسو کولی شئ د دې صرف ټلیګرام چینل نه راډاونلوډ کړئ. نو تاسو سره که PDF باندې به نه کلیک کوئ، مای فایلز فولډر باندې به کلیک کوئ. کوم فولډر چې دي چې کله په دې باندې کلیک کړئ، دلته تاسو ته زیات شی کوم چې دي 30 دانې کوم سازونه چې ما ډېرې په سختۍ سره پیدا کړي ملګرو، تاسو دغلته راوړي. بیا به دلته راشئ په ایکسټراکټ باندې به کلیک ورته ملګرو. چې کله په دې باندې کلیک کړه، دلته به راشئ په دا ریپلیس باندې کلیک کړه. چېرته درته راغلو دلته تاسو کتلی شئ ملګرو چې دغه سازونه چې دي د خپله سیسټم ته اوړي ملګرو، یعنې د فایل نه خلاصېږي. دغه فایل به هم بیا ستاسو سره وي. که کوم وخت کې درنه سازونه ډیلیټ شي، بیا کولی شئ د دغه فایل نه ایکسټراکټ کړئ، یعنې دوباره یې موبایل کې واچوئ. نو دغه به ملګرو لوډینګ وخوري، روان به شي. چې کله تاسو دغه اخر ته ورسېدل، نو دلته تاسو کتلی شئ چې ډېر سازونه دي چې په دغه کې غمجن سازونه، همدارنګه نور زیات سازونه دي لکه د غمجن شعرونو لپاره یا هم د بدماشۍ شعرونو لپاره. ملګرو، دغه تاسو کولی شئ په انشاټ کې ولګوئ چې د دې په اړه ما ویډیو هم درته په یوټیوب کې اچولې ده او د هغې ویډیو لینک به چې دی د دې ویډیو په ډسکریپشن کې وي. کولی شئ له هغې ځای نه دغه د ویډیو څنګه کولی شو په خپل اواز کې شعر جوړ کړو طریقه یې زده کړئ ملګرو. دغه واز موږ د نن ورځې ویډیو چې څنګه کولی شو د شعر لپاره ښایسته د غمجن یا هم بدماشۍ شعرونه سازونه پیدا کړو. د دې غوښتنه زیاتو ملګرو کړې وه، نو ځکه ما هم وخت ونیوه او تر څو دغه سازونه زیات پیدا کړم او بیا تاسو ته شیر کړم. نو ملګرو، که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي، ویډیو درسره لایک کړئ او زموږ چینل ټیچ عمر سکیل درسره سبسکرایب کړئ او همدارنګه د بیل آیکن تڼۍ درسره کېکاږئ تر څو د هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تر تاسو پورې در ورسېږي. نو په الله سپارم. د خدای په امان.